شوې لورې. واړه پېښه وه، د اندېښنې وړ څه نشته. حسنه حالت نه ښکارېده چې داسې یو څه به کوي. په حقه یې. هر څه مې چې له وسې کېږي هڅه کوم کنټرول یې کړم، خو ځینې وختونه زما ځواک هم پرې نه رسېږي. کیدای شي دینې سره له حد نه ډېر نرم چلند به کوې. دا نو څه معنا؟ که چېرې څوک په رښتیا او نرمۍ سره ناراضي کېږي، په اصل کې باید یو څه ورته وکړي، لږ تر لږه د هغې د روغتیا لپاره. زه ځم چې دینیز مېرمنه یوازې ده. پلاره، کله چې ماشوم موم د سوی بچیان پیدا شوي وو، تا ته مې وویل یو دانې راکړه، په یاد دې دي که نه؟ هو، دا خبره اوس له کومه شوه؟ بېچاره سوی کله چې لومړی په ځمکه پښه کېښوده نو منډې یې وهلې، تا ورته په ډېر غرور وخندل. وروسته یې پښه ماته شوه. کله مې چې وویل ښه به شي او که نه، تا راته وویل چې په یوې پېچکارۍ ژوند پای ته رسوم. رښتیا دي، زه یو ځناور یم که نه، فکر کوم پوهېږې د دې لپاره چې حیوان نورو نه ځورېږي. تر ټولو مناسب کار د هغه لپاره هم دا دی. یوازې تر اوسه هم نشم منلی. غواړې چې څه ووایې؟ همداسې فکر ته مې راغی، کاش چې موږ هم د ځناورو په څېر روزنه لیدلی. اوس به په اسانه موږ هم خپل ژوند تېروو. ډاډه اوسه څاروی، زه ستاسې په څېر نه یم ځورولی. ښاغلی علي نجاته، لږې خبرې کولی شو؟ اوس یې وخت نه دی، خو هیله کوم. آی توبه خدایا. مورې آی مورې، له اندېښنې نه دې مړه کړم. اوف موریا، اوس هم خفه یې تر اوسه پورې؟ مه یې اوږده وه که نه، زه دې په څه پېړه ووهلم هغه مه هېره وه. درته وایم اندېښنې نه مړه شوم. مورې تلیفون دې هم دلته پرېښی و، پخلنځی دې هم هغه حالت کې پرېښی و. اندېښمنه شوم چې په تا څه نوي شوي. وارخطا وم. عایشې خواړه رانه غوښتي وه، هغه مې ورته چمتو کړل، ویل مې زر ورسېږم. پخلنځی مې هم همداسې پرېښوده، لږ ارام کوم. کله چې پاڅېدم ټوله ومې ستړي یم. حسنه ما هغه وکړه، پاک مې کړ. ها ما ټول کړل، یعنې لوښي مې ومینځل. رښتیا وایې؟ رښتیا وایم. آی لورې، په لاسونو دې برکت شه. ډېره مننه کوم. راشه ډېره غاړې وځه. مورې د خدای لپاره داسې مه کوه، خلک به فکر کوي چې زه هېڅ کار نه کوم. په لومړي ځل دې لوښي منځلې راځه. سمه ده، راځه لور جانې، راځه د خپلې مور ګرانې لورې. مور دې ډېره غوسه کړې ده لور جانې، بیا دې هم د هغې زړه لاسته راوړی. پخلا شوې که نه؟ پخلا شوم. او خدایا. ښه نو خدای دې وکړي چې ته بیا داسې څه ونه کړې چې غوسه شم. مورې حسنه ټول ژوند کې مې لومړی ځل ووتم، خو ډېره پښېمانه شوم. ټوله شپه په ما حرامه شوه مورې. ښه نو کومې نجونې چې مور ته خبر نه ورکوي تښتي، په هغوی خو دا ورځ راځي که نه؟ هو همداسې کېږي، په سر یې تیږه رالوېږي. رښتیا ده عایشې مېرمنې په اړه دې وویل، څه خبره ده؟ کوم کار دی څنګه؟ خواړه تیاروي؟ هغه عایشه خلکو ته کور خپره کوي. ها
ویلې چې د کاکانو لپاره یې یو څه خواړه تیار کړم، هغه مې تیار کړل. یو همدا کم و. اوس به عایشې مېرمنې ته کارم کوو، ډېر ښه کار وشو. عایشې مېرمنې سره کار کوم، خو په وړاندې یې پیسې ګټم. لورجانې پیسې. توبه توبه. ښه ده، ډېرې پیسې هم نه دي، خو که میاشت کې 2-3 ځلې شي ډېره ګټه به وکړي. ښه ده ښه ده، ډېره ښه ده. البته چې ښه ده. واخله، دا هم ستا. نه مورې، زه یې نه غواړم، ما سره شته. زړه نه یې در کوم لورې. څومره لوښي دې مینځلي دي، واخله. ما د پیسو لپاره لوښي مینځلي دي. ها هله هله، واخله. سمه ده، اوس ته ډېره شله یې، د همدې لپاره زه څه نه وایم. زما دا کار ډېر خوښ شو مورې، دا خو ډېر ښه کار وشو، ډېر اسانه کارم دی. زه تا ته یو ګیلاس چای راوړم مورې. هو راوړه لورې، راوړم خو مې حق کېږي. آی رښتیا وایم باور وکړئ، زما زوی ډېر پیاوړی دی. تاسې به یې خپله هم وګورئ، هغه هرومرو بریالی کېږي. زه پوره باور لرم. هو، زه خو تل ورسره مرسته کوم، په درسونو کې، په ورزش کې، په هره برخه کې زه ورسره یم او زه پرې پوره باور لرم. ښه نو هېڅکله ماتې نه خوري. راته نه وایي چې څه شوي. رښتیا وایم باور وکړئ، زما زوی ډېر پیاوړی دی. پرېږدئ ناز، خپله هم وګورئ، هغه هرومرو د بې ځایه خبرو لپاره مو د خولې خوند خراب نه شي. خراب دي شي، خراب دي شي. ستا د خولې خوند خراب دی، پرېږده چې د ټولو خراب شي. څه به وشي؟ موږ ولې خپل ژوند سم پر مخ نه وړو؟ ها، دا څه معنا لري امیده؟ سمه ده ګرانې، پوه شوم. د کان لپاره خفه یې، خواشینې شوې، سمه ده. خو ته د هغه ماشوم مور نه یې ناز، پوهه شوې؟ ډېره مننه امید جانه، ما هسې نه فکر کوو چې د هغه ماشوم مور زه یم. یوازې غواړم مرسته ورسره وکړم. ګرانې سمه ده، مرسته دې ورسره وکړه، زه هم همدا وایم. هسې نه ټوله ورځ روغتون کې ماشومانو سره مرسته کوې. زه اوس په دې فکر کوم چې موږ ولې د خپل ماشوم په اړه فکر نه کوو. ها، له دې نه چې د نورو ماشومانو نه ساتنه وکړي، ښه ده چې خپل ماشوم ولرو. ستونزه همدا ده. په دې اړه مو خبرې کړې وي؟ نه، خبرې مو نه وې کړې. هغه وخت موږ دواړو خبرې کړې وې. هغه وخت مو هېڅ هم ونه ویل. خبرې ټولې هم داسې خلاصې شوې، موضوع وتړل شوه. داسې ده؟ هو. یعنې ته فکر کوې چې داسې ده؟ زه هره ورځ هغه درد وینم امیده، ته په دې پوهېږې؟ بیا دا ګواښ په ځان نه منم. ګوره ګرانې، هېڅکله هم داسې خبرې مه کوه. ته یوه ډاکټره یې، په هر څه ښه پوهېږې، خو بیا هم دا فکر کوې. عجیبه ده، زه خو په هېڅ هم پوه نه شوم. ته زما په حالت نه پوهېږې. وایم چې بیا ګواښ په ځان نشم منلی. هیله کوم یو څه وکړې، څه کېږي؟ مه پرېږدې چې ماشوم مې وچ شي، څه کېږي؟ خیر دی امیده، څه کېږي؟ یو څه وکړئ، ماشوم مې وژغورئ. تاسې څه وخت راغلي وئ؟ وږې شوې یئ؟ دا د څه وخت راوړل؟
مې واخیستل. څنګه دې خوښ دي شول؟ هو ډېر ښکلی دی. زما کبان ډېر خوښېږي. خواړه ورکولی شم؟ البته چې ورکولی شي. که موږ په دوی پام وکړو ډېر وخت ژوندي پاتې کېږي. بیا هېڅ نه ناروغه کېږي؟ انشاءالله چې نه ناروغېږي، خو ناروغي ده هېڅ معلومه نه ده. پام کوئ چې ناروغه نه شي، ما یوازې پرې نه دی. بابا څه بابا بابا دې له تا نه زار شي زویه، قربان دې شم. بابا دې له تا نه قربان شي زما ګرانه زویه، قربان. ته بیا ولې په مور غوسه شوې بابا؟ نو هغه ځکه لاړه چې ته ورباندې غوسه شوې؟ نه زویه، داسې هېڅ هم نه دي. نازخور خو دې درته وویل مور دې ناروغه وه، داسې یو ځای ته لاړه چې بیخي ښه شي. پلار خو په اولاد دومره غوسه کېږي که نه؟ ولې پلار به په لور نه غوسه کېږي؟ خو په تا هېڅ نه غوسه کېږم. ای راځه ګرانه. څه خبرې دي؟ حالت کوم ذره ښه شوی؟ زه د پلارتوب فکر سره عادت شوی وم. هیله مند یم ویې شم کولی. دا م یو پرمختګ دی، ډېر ښه. تاسو ځلې واده کړی؟ دا خبره اوس له کومه شوه؟ ته تر اوسه مین شوی؟ ماین غواړې څه ووایې؟ بیا دې فکر کې څه دي؟ سمه ده وایم یې. هو البته مین شوی وم، لکه چې ستا په مغزو کې د مینې کوم څه تېرېږي. یوه پوښتنه مې وکړه، ځواب راکړه. ستا له دې چلند نه کرکه لرم. هلکه یوه پوښتنه درنه کوم، په تمه یم، بېرته ځواب راکړه. سمه ده، موضوع به بدله کړو. د موټر کار څنګه شو؟ دوام مو ورکړی دی. فابریکه هم تیاره شوې ده، لږ کار یې پاتې دی. لاس په سر کېږي خو نه. خو خوښ شه، مخکې له دې دې م هڅه کړې وه. یوازې عادي موټرونه نه. تېره ورځ یو چېرته تللی و، ډېر عجیبه څه مې ولیدل علي. فکر مې وکړ چې تا ته یم درښکاره کړم، لیدل به یې ستا لپاره هم ښه وي. دا دې وګوره. بېرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. صفا د ویښتانو له منځه وړونکی کریم ستاسو د نازک پوستکي مرطوب او حفاظت کوونکی. له ازموینو نه وروسته ښودل شوي چې صفا د ویښتانو له منځه وړونکی کریم د درد، ناسم احساس او توند بوی نه پرته د ویښتانو د ضخامت کنټرولونکی او د پوستکي پاکونکی هغه کریم دی چې هر ډول پوستکي ته بې ضرره دی. زما باور یوازې صفا د ویښتانو له منځه وړونکی کریم. صفا د ویښتانو له منځه وړونکی کریم د بدن د اضافي ویښتانو د منځه وړلو لپاره دی او ستاسو پوستکی د ونیو لپاره نرم، ملایم او ځوان ساتي. د داعش ډلې کړنې د ټولو هغو باورونو او عقایدو سره په ټکر کې دي چې رښتیني مسلمانان پرې باور لري. هغوی د افغانستان خلکو په وړاندې وحشي جنایتونه ترسره کوي. دوی ویجاړونې او ویره رامنځته کوي او بېګناه خلکو ته درد رسوي. د داعش کړنې چې وي هغه ټولې د بدبختۍ دلته ښکاري. نو که کور ته وګوریم د هغوی څرک په ښکاري، که مقبرې ته وګورې، مدرسې ته وګورې، جومات ته وګورې، د هغوی هغه کړنې واضحه ښکاري چې هغوی دلته خیر رسولی دی که شر رسولی. هغه د دې خاورې دپاره، د تمامیت دپاره، د خاورې بقا دپاره، د خاورې سلامتیا دپاره هغوی قدم نه وچتول. څومره علما چې د افغانستان دي که د ټولو اسلامي ممالکو دي، داسې کار په اسلام کې نشته لکه څنګه وحشي کار چې دوی دلته ترسره کړ. افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د داعش ډلې او د هغو کسانو په وړاندې چې افغانستان کې جنایي کړنې ترسره کوي او خلکو ته زیان رسوي جګړې ته او له افغانستان څخه د ساتنې لپاره ژمن دي. موږ باید د هغوی تاوتریخوالی وخندو او د هغو خلکو په وړاندې چې زموږ د سولې او هوساینې مخالفین دي ودرېږو. تاسو هم د سولې او امنیت په ټینګښت کې خپله ونډه واخلئ او د هر ډول شکمنو کړنو په هکله یو ذریعه او د ملي امنیت اطلاعاتي مرکز او یا هم د پولیسو یو سل نولس شمېرې سره اړیکه ونیسئ. د حق لاره غوره کړئ.
نو ښکاره خبره ده چې د خوښۍ احساس به کوئ. هو اتصالات اوس په خپلو میاشتنیو انټرنیټي کڅوړو کې تر 10 GB اضافي انټرنیټ وړیا ورکوي. زموږ یوه میاشتنۍ انټرنیټي کڅوړه فعاله کړئ او له ډېر انټرنیټ څخه خوند واخلئ. وړیا انټرنیټ د 10 ورځو لپاره اعتبار لري او هر مهال د ګټې اخیستنې وړ دی. د خپلې خوښې کڅوړه مو همدا اوس فعاله کړئ. اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی. ماشوم باید تل خوشحاله اوسي او تاسو نه باید د هغه د پامپرس په اړه اندېښنه وکړئ. د مرسي پلاس پامپرس دبل کشک لرونکی د پښو شاوخوا ته ستاسو اندېښنه په دې برخه کې له منځه وړي. ماشوم باید راحته لوبه وکړي. نو د هغه پامپرس ته پاملرنه ډېره مهمه ده. د مرسي پلاس دننه کشکونه د دې لامل کېږي چې ماشوم مو له خپلې لوبې څخه ډېر خوند واخلي. ماشوم باید سالمه پوستکی ولري چې په خوشحالۍ د خوب کوټې ته لاړ شي. د مرسي پلاس لویه او شنه لایه د دې لامل کېږي چې د جذب سرعت لوړ شي او د ماشوم پوستکی وچ پاتې شي. تاسو هم باید ښه احساس د خپل ماشوم پامپرز نه ولرئ. نو تاسو کولی شئ چې د مرسي پلاس له پامپرزو نه استفاده وکړئ. مرسي پلاس د خوشحالو ماشومانو ملګری. موږ نن راغلي یو چې د محترمو خلکو نظر د پارادایس د انارو اوبو په اړه واورو. پارادایس واقعا عالي دی. واقعا طبیعي دی. ستاسو نظر پارادایس له ویټامینونو څخه ډک دی. پارادایس د سرطان ضد دی. پارادایس وینه زیاتوي. د پارادایس طبیعي د انارو اوبه. پارادایس ستاسو د کورنۍ ضامن. ډېر خوندور دي. آریا اوبه د وطن خوږې اوبه. نمیگی بگو نقشده کجاست بگو نمیگی ها نمیگی د کوثر قیماقو پر مټ خپله ورځ لا خوندوره او صحتمنده کړئ. د سهارني خواړه، څاښت خواړه، د غرمې خواړه، د تازه میوې وخت او د چای وخت، پیرني او شیربرنج یا د خوږو لیوالتیا د کوثر قیماق له هر خوراک ستر خوراک جوړوي. د کوثر قیماق هر خوراک خوندور او صحتمند کوي. د وطن تولید، د وطن ویاړ. د صفا محصولاتو لخوا تاسې ته وړاندې کیږي. صفا یعنی ښکلا. د دې شرکت مشري دا سړی کوي. تقاوت شوی مستري چې افسر هم دا سړی کلونه کېږي چې هڅه کوي موټر جوړ کړي. آن د دې کار لپاره یې کسان هم پیدا کړي دي. په دې کار کې بریالی هم شو. خو وروسته کوم کس چې له هغه نه ملاتړ کوي یوه پلمه یې ورته جوړه کړه او دا بېوزله یې همداسې په نیمه لار کې پرېښوله. خو دا هڅه وکړه چې په خپلو امکاناتو دا کار پرمخ بوځي. څه چې ورسره وټولې دې کار کې وخت کړل، خو پایله بیا هم زیان. خو دلته نه دي لیکل شوي چې سړی څه شو. هو د دې سړي په اړه کوم معلومات نشته. فکر کوم چې دا سړی به وخته مړ شوی وي. خیرات خدای. مراده تا ته مې پیغام در ولېږه، یو ځل یې وګوره. د سړي 20 کاله مخکې د موټرو په یوې پروژې کار کړی. تېر وخت کې چې څه کړي دي هڅه وکړه ټول معلومات یې پیدا کړه. سمه ده. په دې سړي چې کوم حالت راغلی تا نه ډاره بیا دي. برعکس ما ډېر حیرانه دی. ښه ده وبه منو چې بریالی شوې. څنګه به دې پلار ته خیانت ورکړې؟ وبه یې وینو. لومړی باید هغه سړی پیدا کړم. زه نور ځم که غواړې لاړ به شو. ما ته ماشینونه او موټر خوند نه راکوي. زما مې خپل پخلنځی خوښېږي.
ماشومانو که دا وګورئ ښه به وي وروره په دې ویډیو کې ښکاري چې علي نجات کاراسو له یوې ځوانې ښځې سره ډېر ناوړه چلند کوي. ویل کېږي چې نوموړې نجلۍ په ډېر بد حالت کې د علي نجات کاراسو د زوکړې په ورځ د ټولو په مخ کې ځان وژنه وکړه. دا څه تر دي اوسه لا معلومه نه ده چې د دې ځان وژنې لامل څه دی. شرکت ته ځم ناز سهار په خیر. سهار په خیر. څه خبرې دي؟ څه نشته. سهار مې زنګ وواهه کور کې نه وې. کار مې د هغه د مور خبر ته بوته. ښه ده. حالت یې څنګه و؟ یعنې وخت سره به عادت وکړي. د علي نجات کاراسو په اړه دې هغه خبر ولیده؟ نه دیدم. غواړي چې خپل درد ورته ووایي خو علي نجات داسې چلند ورسره کوي لکه چې په کیسه کې نه وي. په هر حال د غرمې ډوډۍ به یو ځای وخورو وروسته به بیا خبرې وکړو. حسنه ډېره درپسې خفه شوې یم. داسې چې دا بیا خبر درکوم. سمه ده خلک په ګرانې مخ ښه ورځ دي. ولري. دا ځای دې خوږېږي ښه ده دا ځای دی خورې لږ مخکې مې درمل ورته ورکړل د شپې بیا حالت لږ خراب و خورې د مخکې په څېر بیا یې معایناتو کې هېڅ هم ښکاره نه شو یو ځل یې بیا معاینه کوي. سمه ده یو ځل بیا یې ګورو ته ډارېږې ګرانې؟ هېڅ مه ډارېږه سمه ده ته ښه کېږي. ښاغلی اوس مراد او د امنیت مدیر راوغواړه زر کوه په سترګو ښاغلیه. علي نجات کاراسو خپلې پخوانۍ مېرمنې سره ډېر ناوړه چلند کوي او هڅه کوي هغه له ځانه خدای دې ووهي او همدا کار کم و تا د حالت ته وګوره تا ځان سره بیا څه کړی دی دینیز له تا نه مې پوښتنه وکړه نشې کولی چې له ما نه مخ واړوې درته مې وویل یوه وړه پېښه وه ته غواړې چې په څه پوه شې ځان سره فکر کوې چې په حقه یې خو نه باید دې حالت ته دې د پای ټکی کښېږدې سمه ده همداسې به وکړم ته مې ماته ژوند بېرته راکولی شې پلاره زوی مې بېرته راکولی شې چټیات مه وایه هغه پېښې ستا په اندازه موږ ټول وځورولو موږ هڅه کوو چې د ژوند د دوام لپاره یوه لاره پیدا کړو نیسان ته وایم چې بېرته له سره ستا درمل په وخت راته ورسوئ پوه شوې نور بس ده پلاره نه غواړم چې ما په کور کې زندانیانو په څېر بندي کړي او په هغو درملو مې روږدي کړي پلاره ته غواړې چې زه مې ژوند ته دوام ورکړم بیخي سمه ده همداسې به وکړم خو په کوم ډول چې ته غواړې هسې نه په شرکت کې د علي نجات په اندازه زما حق هم شته له دې نه وروسته هغه حق کاروم ته غواړې څه وکړې دینیز ته له هر څه نه مخکې لومړی د خپل دا ګډوډ ژوند جوړ کړه له شرکت نه مې ټول اسهام اخلم او یوه پرېکړه ورباندې کوم څوک خبر کیدای شي چې یو ښه وړاندیز راته وشي او د یو هوسا ژوند د پیلولو لپاره هغه اسهام چې زما دي خرڅې کړم داسې فکر ونه کړې چې ستا د دې خفګان له امله زه خپلې ټولې خوارۍ چې د کلونو زیار له امله مې دا شرکت په پښو درولی په اوبو له حکم پوهه شوې څه کوې پلاره څه ډول زما مخه نیسې تا نه خو ډېر څه نه غواړم که نه خپل حق غواړم مشفق ته خبر ورکړه چې موټر مې تیار کړي مهرباني وکړئ چېرته یې وځه ښاغلی شرکت نه د باندې یم کوم امر مو درلوده فکر کوم چې ته له هېڅ نه هم خبر نه یې زموږ د شرکت د امنیتي کامرو هغه انځورونه څنګه تلویزیونونو ته ورسېدل لکه چې ته هېڅ خبر نه یې علي نجات ته زنګ وهم ځواب نه راکوي دا نه څه ډول کار دی ښاغلی زه هم لږ مخکې په دې اړه خبر شوم شرکت ته چې ورسېدم زه یې څېړنه کوم تاسې هېڅ اندېښنه مه کوئ زه ټول معلومات تاسو ته درلیږم
ته دا واخله ځان د نور ورکه په خبره پوه شوې سمه ده تاسې اندېښنه مه کوئ که چیرې ونیول شوې نو زه تا نه پېژنم سلام عایشې مېرمنې په خیر راغلې مهرباني وکړئ وخت لرئ ولې نه راغلې مهرباني وکړئ کینې کور مو خوښ شو ډېر مې خوښ شو که څه هم بیه یې زموږ لپاره ډېره لوړه ده خو زه مې خاوند ته قناعت ورکوم والله بیړه وکړئ ځکه چې ډېر خلک یې اخیستل سمه ده عایشې مېرمنې هله ومې په اصل کې زه دلته بل څه لپاره راغلې مهرباني هغه ورځ چې د کور لیدو ته راغلي وو یوه ښځه وه چې خواړه یې تیار کړي وو جاهده مېرمنه ښی هو زه څنګه هغې سره اړیکه ونیسم کوم څه شوي دي نه هغه داسې ده چې زما یو شرکت ده چې ځینې نوي جوړې شوي جامې پکې ښکاره کوم د زوکړې ورځې لپاره د کوژدې او د واده په څېر ځینې مېلمستیاوې هم جوړوو د جاهدې مېرمنې پخلی مې ډېر خوښ شو ما هغې ته وړاندیز کو چې زما لپاره خواړه تیار کړي ځکه مې وویل اوس دې چانس ته وګوره یعنې البته چې ستاسو لپاره به کومه ستونزه نه وي نه زما لپاره به څه ستونزه وي ګرانې نه هغه ویل مې چې کار به وکړی شي که نه ځکه چې وارخطا ښځه ده عمر یې هم ډېر دی خو نه پوهېږم چې داسې ځای کې به کار وکولی شي او که نه نه هغه خو داسې راته نه ښکاري خو که چېرته تاسې ورته زنګ وهئ ښه به وي همدا اوس ورته زنګ وهم خبرې ورسره وکړئ بلې جاهدې مېرمنې نن کولی شي چې یو ځل دفتر ته راشي نه څه نشته نه مه ډارېږه ګرانې سمه ده راځه مهمه خبره نه ده راځه تا سره یو څه خبرې لرم سمه ده په مخه دې ښه وارخطا ویلې راځي موږ درس ته ځو ته څه کوې نن کورنۍ دنده ده ما خو کتاب هم نه دی خلاص کړی نشم کولی ټولګي ته لاړه شم ښه سمه ده ښه ورځ به لرې ګرانې ګورئ ډېر پام کوئ که ستونزه نه وي دلته کېناستلی شم نور ځای نه وه انجینري پوهنځي کې یې ته تخنیک ما خو مخکې دې پوهنتون کې نه وې لیدلی امریکا کې وم هغه پوهنتون کې ناکام شوم پلار مې ماته سزا راکړه نور نو دلته یم ښه ده دلته درس څنګه تېرېږي هڅه کوم چې عادت وکړم خو اسانه هم نه دي لږ په تنګ شوی یم که فرصت مې پیدا کړه امریکا ته ځم خو څه وکړم زه باید د پلار باور مې بېرته ترلاسه کړم بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ صفاګول د عطرو پوډر بدن خوشبویه کوي د خولو او بخار نه مخنیوی کوي او د ماشومانو او لوړ عمرو کسانو لپاره د استفادې وړ دی صفاګول یعنی ښایست is the assurance of your health. سوله د ټولو افغانانو هیله او ارمان دی سوله یوازې له جګړې پرته نړۍ نه ده سوله د هوساینې معنا لري یوه باثباته ټولنه چیرته چې هر انسان له بنیادي او اساسي ازادۍ څخه خوند واخلي او د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره د مبارزې او نزاع پر ځای هڅه وکړي سوله خلکو ته اجازه ورکوي چې پرته له ویرې خپلې څرګندونې وکړي په یوه سوله ییزه ټولنه کې د هر چا غږ اورېدل کیږي یوازې یو د بل تر څنګ په کار کولو سره کولی شو ټولو ته یو سوله ییز سوکاله او خوندي افغانستان جوړ کړو ټول سره یو ځای د سولې په لار
تاسو کولی شئ چې د خپل ورځنۍ انټرنیټي کڅوړې سره ډېرې چارې سرته ورسوئ. اتصالات د ټولو اړتیاو په پام کې نیولو سره ځانګړې ورځنۍ انټرنیټي کڅوړه درپېژني. اوس 200 MB انټرنیټ یوازې په 15 افغانۍ ترلاسه کړئ. د فعالولو لپاره D200 ولیکئ او 3.88 ته یې واستوئ. همدا اوس خپله کڅوړه فعاله کړئ او له چټک انټرنیټ څخه خوند واخلئ. اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی. ماشوم باید تل خوشحاله اوسي او تاسو نه باید د هغه د پامپرس په اړه اندېښنه وکړئ. د مرسي پلاس پامپرس ډبل کشک لرونکی د پښو شاوخوا ته ستاسو اندېښنه په دې برخه کې له منځه وړي. ماشوم باید راحته لوبه وکړي، نو د هغه پامپرس ته پاملرنه ډېره مهمه ده. د مرسي پلاس دننه کشکونه د دې لامل کېږي چې ماشوم مو له خپلې لوبې څخه ډېر خوند واخلي. ماشوم باید سالمه پوستکی ولري چې په خوشحالۍ د خوب کوټې ته لاړ شي. د مرسي پلاس لویه او شنه لایه د دې لامل کېږي چې د جذب سرعت لوړ شي او د ماشوم پوستکی وچ پاتې شي. تاسو هم باید ښه احساس د خپل ماشوم پامپرز نه ولرئ، نو تاسو کولی شئ چې د مرسي پلاس له پامپرزو نه استفاده وکړئ. مرسی پلاس د خوشحالو ماشومانو ملګری. سوپر پاور انرژی سوپر پاور در مجهزترین فابریکه تولیدی زیر نظر کارشناسان و متخصصان با استفاده از لابراتوارهای مجهز 100% صحی و معیاری تولید می‌گردد. با نوشیدن سوپر پاور و جذب ویتامین‌های مفید قوای فکری و جسمی خود را تقویت بخشید. سوپر پاور قدرت و کیفیت. واو، پس باید نوشید. Is the assurance of your health. قوت به اراده کې دی چې موږ منزل ته رسوي. قوت په مینه او مهربانۍ کې زموږ اړیکو ته ښایست وربښي. قوت به زموږ د مېلمستیا دود ته یو نوې څېره وربښي. له دې نه وروسته قوت په هر سفر کې درسره وي. د وطن تولید د وطن ویاړ. دغه خپرونه د صفا محصولاتو لخوا تاسې ته وړاندې کیږي. صفا یعنی ښکلا. درس ته نه یې تللی؟ لاړم خو ښوونکي وشړلم. زه هم تا ته په تمه وم. درس دې خلاص شو؟ نه، یو بل درس لا پاتې. خو زه دلته ډېر په تنګ شوی یم. نور نو ځو. مه په تنګېږه، زه مې درس نشم پرېښودلی. پروا نه لري. سمه ده، هله نو راځه چې ځو. د خدای په امان. پام ښه دی. ښه هغه څوک ده؟ نه پوهېږم، نه یې پېژنم. همداسې ناسته وه. ګوره رښتیا ووایه. نجلۍ ته خو لیونی شوی نه یې. په دې راپور کې خو څه نشته لپاره. هو، اکسرې او معایناتو کې هېڅ هم نه ښکاري. مسمومه شوې هم نه ده او کوم بل تکلیف هم نه لري. خو حالت یې ښه نه ښکاري. نه پوهېږم، کېدای شي په تنګ شوي وي. یعنې دومره په تنګ شوې ده؟ سم وویل جاهدې مېرمنې، دا کار کولی شئ؟ هو کولی شم. یوازې د اونۍ په رخصتیو کې لږه ګڼه ګوڼه وي. د اونۍ په منځ کې یو یا هم 2 ځلې مېلمستیا نیسو. په اونۍ کې یوازې 3-4 ځلې. تاسو نه غواړو چې د مېلمستیا لپاره یو څه تیار کړئ. د اونۍ په پیل کې زه تاسو ته خپل پلان درکوم. کله چې راغلئ د پلان له مخې به کار پیلوئ. سمه ده، تاسې هېڅ اندېښنه مه کوئ. موږ چې څومره خواړه تاسو ته وایو د هغو د توکو په اندازه تاسو ته پیسې درکوو.
څنګه ده کوم پیسې چې درکو تاسو ته مناسب دي او کنه؟ هو مناسب دي. داسې چې دا بیا د نو ټولو ته نیک او مبارک شي. ښه اوسئ. ډېره مننه په اصل کې زه تاسو نه مننه کوم. هیله مند یم چې کان به مې له مانه خوشحاله شي انشاءالله. زه اوس له کار لرم خو وروسته بیا تاسو ته خبر درکوم. سمه ده. د لیدو په هیله میرمن عایشه جانې ښه ورځ ولرې. ښه ورځ. ودلې دا شي مېرمنې له کوم ځای نه چېرته راغلو؟ ډېر دې درته مبارک وي. یعنې ځکه دلته د ورځې 3 کورونه هم خرڅ کم او له ګاکانو نه پیسې واخلم بیا هم له ما نه ته ډېرې پیسې ګټې خور جانې. ای داسې هم نه ده خورې. ډېر ښه مبارک دې وي ډېر ښه. دا دې وګوره وینې یې ستا له برکته ان زموږ بخت هم راویښ شو خورې. څه ووایم خدای دې درنه راضي شي. قسمت ده نو. څنګه داسې یو څه امکان لري؟ څوک به یې ماته ووایي؟ زموږ د دفتر د امنیت د کمرو انځورونه باندې خپرېږي. آفرین په تاسو. کله چې له دې حالت نه خبر شوم چمتوالی مې ورته ونیوه. ما ته دا ووایه چې دا کار چا کړی دی؟ کومه ورځ چې پیښه وشوه بیا به سبا ټولې ویډیوګانې له سیسټم نه لرې کړې. ښه نو بیا دا کار څنګه وشو؟ ته دې کار ته وګوره. زموږ د شرکت د امنیتي کامرو ویډیوګانې اخیستل کېږي، تلویزیونونو ته ورکول کېږي او ته یوازې وایې چې څنګه دا کار امکان لري. افسوس دې وي په تا. پلار ارامه اوسه. هر چا چې دا کار کړی پیدا کوم یې. اوس کار له کاره تېر شوی دی. ډاډمن یم اوس به ټول خلک په دې غږېږي چې ته څومره بې وجدانه انسان یې. هیله کوم پلاره. منم چې دا تا ته هېڅ توپیر نه لري، خو زه اجازه نه ورکوم چې زموږ د کورنۍ په لمنه داسې یو تور ولګېږي. اندېښنه مه کوه پلاره. په دې پیښه کې زموږ کورنۍ ته هېڅ زیان نه رسېږي. زه دا کار حلوم. ډاډه اوسئ. ته هېڅ یو کار هم نشې حلولی. ته دومره هم نشې کولی چې خپله کارکوونکو باندې خپله خبره ومنې. ښه ده له دې نه وروسته به څه کېږي؟ کومې کښتۍ مې چې جوړې کړې ټول تاوان به یې زموږ له خزانې نه ورکوې. ډېره لویه تېروتنه مې وکړه چې تا ته مې د دې شرکت مشري درکړه. په ډاګه مو کړه چې د چا کار دی؟ د امنیتي کامرو د یو کارکوونکي په لاس هغه انځورونه د باندې خپاره شوي دي. هغه راته زر پیدا کړئ. اندېښنه مه کوه زه دا کار حلوم. ما د دې موضوع لپاره وخت یو 2 کسان وګمارل. ښاغلیه فکر وکوم ونیوه. ښه ده هغه به کوم درد ته واکي. ښاغلی تحسین تاسو ته په تمه سمه ده. بخښنه غواړم خو تحسین سره څه کار لرئ؟ اوس د شرکت له وکیل سره هم نشم لیدلی. ته زما په کار کې کار مه لره. دا فکر وکړه چې دا کریلې ګلان به څنګه راټول کړي دا به ښه وي. د موټرو د فابریکې کارونه هم لږ پاتې دي خو فکر کوم چې هغه کار به ځنډوئ که څنګه. بخښنه غواړم. ناممکنه خوبونو پسې منډې مې واهه علي. ووځئ. وروره باندې ووځه مراده. د یوې مهمې موضوع لپاره مې راغوښتی. مهرباني وکړئ. څه چې وایو هغه خبرې به له دې کوټې نه د باندې نه وځي. تا نه چې څه غواړم هڅه وکړه چې ډېر په پټ ډول دا کار حال کې سمه ده. په ما باور کولی شئ ښاغلیه. د دنیز حالت ته چې ګورم ډېر مې اندېښمن کوي. ته خو پوهېږې چې له هغې پېښې نه وروسته د دنیز رواني حالت ته لوی زیان ورسېده.
له باده مرغه دوام لري. ښه به شي انشاءالله. نور نه هر څه له واکه ووتل تحسینه. ان هغه غواړي چې زموږ شرکت ته زیان ورسوي. وایي چې شرکت کې ونډه اخلم. ان وایي چې غواړم د شرکت اقسام خرڅ کړم. که رښتیا ووایم له حقوقي اړخ نه نشو کولی چې په دې برخه کې د هغې مخنیوی وکړو. تاسې خو پوهېږئ چې شرکت کې هغه هم یو څه اسهام و. حق لري او دا اسهام تاسې خپله د هغې په نوم کړي. ته دا فکر مه کوه چې زه به د هغې دې کار ته غلی پاتې کېږم. په اصل کې فکر ته مې یو څه راغلل. یعنې له سوداګریز اړخ نه تاسې او ښاغلی علي کولی شئ چې د هغې اسهام په ډاګه کړئ او د شرکت لپاره یې بېرته واخلئ. علي نجات په دې کار کې مخکېله وه. داسې چې دا تاسې کولی شئ چې داسې یو کار وکړئ. که له حقوقي اړخ نه هغه اسهام د شرکت اړوند شي بیا کومه ستونزه نه جوړوي. دا کار یوازې تاسې کولی شئ. زه خو وایم له دې نه ښه لاره نشته. ګوره ما ته همدا لاره ښه ښکاره شوه. خو په دې ترڅ کې باید دینیز بیرمن د رباني ناروغۍ په پلمه د سر لاندې ونیول شي. هر څه ته چې اړتیا وي ویې کړه. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. صفا وایټنینګ کریم ستاسو د مخ تور داغونه، تیر سړی، د سترګو لاندې ګونځې، د مخ توروالی په کامل ډول له منځه وړي. ستاسو مخ ته ریښتینې ښکلا وبرخي چې د کال په هر فصل کې نارینه او ښځینه استعمالولی شي. او همدارنګه د صفا اکنی کریم ستاسو د مخ ځواني دانې په له منځه وړلو کې تر هر بل کریم مؤثر او ګټور دی. فیسبوک صفا کاسمټکس. صفا ستاسو د څېرې ریښتینې ښکلا. ساده او ډاډمنه بانکوالي. هیواد کې د پیسو تر ټولو بشپړه برېښنایي بټوه. د زیپې د پیسو بټوه هم اسانتیا، هم چټکتیا او په هر ځای او هر وخت کې په 24 ساعته توګه له یو بانکي حساب له ډېرو کړنو سره له تاسو سره مل. د پیسو لیږد، د پیسو ترلاسه کول، د بانکي حساب لیدل او د کوچني بانکي سټیټمنټ ترلاسه کول. د موبایل د کریډټ کارت پیرل، د برېښنا د بل تحویلول، د هغو څیزونو د پیسو ورکړه چې تاسو ورته اړتیا لرئ، د پیسو استول، د ازیپې د پیسو بکسک ساده، امنه او بشپړه بانکوالي. بانک د ټولو د اعتماد وړ بانک. د افغانستان تر ټولو لوی سیند کوم یو دی؟ د آمو سیند، د کابل سیند، د کونړ سیند، د هریرود سیند. مبارک موشه، ستاسو ځواب سم دی. 50 نمرې او د 1 میلیون افغانیو د ګټلو لپاره مو په ستره پچاچونه کې د ګډون چانس ترلاسه کړ. هو، تاسو هم کولی شئ چې د پیغام له لارې زموږ اسانه پوښتنو ته ځواب ووایاست او د پچاچونې له لارې د ورځنیو، اونیزو او سترو جایزو د ګټلو چانس ترلاسه کړئ. د ګډون او پوښتنو د ترلاسه کولو لپاره وین یا ګټونکی ولیکئ او 3.15 ته واستوئ. په یاد ولرئ چې دې چوپړتیاو کې ګډون وړیا دی او د هر ځواب استول 20 افغانۍ او د دې چوپړتیاو بیا فعالول د ورځې 15 افغانۍ لګښت لري. بیړه وکړئ، ښایي تاسو د 1 میلیون افغانیو ګټونکي شئ. اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی. Assurance of your health. Panadol
جانې ماشاءالله ماشوم دې ډېر تندرست شوی دی. خور جانې زما ماشوم مخکې ډېر ډنګر او خوار و، هېڅ اشتیا نه ضرور. ډېر ورته ځورېدم. کله چې روغتیايي مرکز ته لاړم هغوی ورته پام شو چې خوارځواکې ده. ډاکټر راته وویل خفه کېږه مه. درمل دې راکړل. پس له هغې چې درمل ورته ورکوم ماشوم په حالت بلکل بدلون راغلی. خور جانې ښه شو چې راته ودې ویل. زما کوچنۍ لور هم ډېره ډنګره ده. کیدای شي د هغو درملو پوښ راته راکړې تر څو چې خپلې کوچنۍ لور او نورو ماشومانو ته یې د بازاره راوړم. نه خور جانې دغه درمل چې ډاکټران ورته آریوټیف یا هماغه الواګې وایي بازار کې نه خرڅول کېږي. وایي که څوک بازار کې خرڅ کړي حکومت لخوا ورته سزا ورکوي. دا یوازې روغتیايي مرکزونو لخوا هغه ماشومان ته ورکول کېږي چې خوارځواکې وي. لویان او روغ ماشومان دغه درمل باید ونه خوري ځکه دا یوازې د خوارځواکو ماشومانو لپاره دی. ته هم کلینیک ته ورشه چې ډاکټر تا ته څه وایي. نو دا یوازې ناروغ ماشومان ته ورکول کېږي؟ له دې پرته نور ماشومانو ته مې څه ورکړم؟ روغ ماشومانو ته پرته د آریوټیف هر ډول خواړه، میوه‌جات، سبزیجات او لبنیات ورکولی شي. په ماشومانو کې له زیږون نه تر 15 کلنۍ پورې د جسمي او ذهني د ودې مهمه دوره ده. خپل ماشومان مو په منظمه توګه روغتیايي مرکز ته د معاینې لپاره راولئ. که چیرې خوارځواکه وي نو په وخت سره پیژندنه او درملنه یې وشي. آریوټیف یو ډول درمل دي چې د روغتیايي مرکزونو لخوا خوارځواکو ماشومانو ته په وړیا توګه ورکول کېږي. دغه درمل باید لویانو او روغ ماشومانو ته ور نه کړل شي ځکه دغه درمل د یو ناروغ ماشوم حق دی پرې روغ شي. څوک د دغه درملو د خرڅلاو حق نه لري. قوت په اراده کې دی چې موږ منزل ته رسوي. قوت په مینه او مهربانۍ کې زموږ اړیکو ته ښایست وربښي. قوت به زموږ د مېلمستیا دود ته یو نوې څېره وربښي. له دې نه وروسته قوت په هر سفر کې درسره وي. د وطن تولید د وطن ویاړ. دغه خپرونه د صفا محصولاتو لخوا تاسې ته وړاندې کیږي. صفا یعنی ښکلا. ستاسو د لور په اړه مو داسې کوم مشخص راپور ترلاسه نشو کړی؟ دا نو څه معنی؟ یعنې کیدای شي کومه جدي ستونزه ونه لري. خو د هغې نس ډېر خوږېږي مېرمنې. پوهېږم اندېښنه مه کوئ. موږ په خپله ټوله هڅه کوو. خو تاسو نه یوه پوښتنه لرم. هغه مې یو څو ځلې ولیده چې خپل لاس یې داسې کوو. دا خو به کومه خاصه معنا نه لري ښاغلی. یا نه ښوونکي هم دا خبره وکړه. د هغې پام ورته شوی. موږ هم پوه نه شو. موږ فکر کوو چې ځان سره به لوبې کوي. د نسل درس سره خو به کوم تړاو نه لري. یعنې نه پوهېږم خو امکان هم لري. موږ یوه لاره ورته پیدا کوو. مننه کوم. ښه نو څه وایي خورې؟ یو ځلې رباني حالت ته مو ګوره لپاره. هو خورې شیزوفرندوز هغه کارونه کوي چې عادي نه وي. شیزوفرندوز په ماشومانو کې د شیزوفرندوز اغېزه څومره ده؟ په لاسو کې 10، 15 کې 10، په غټانو کې 100 کې 1، ماشومانو کې 100 کې 2. یعنې دا شمېره ډېره ټیټه ده. خورې لا تر اوسه دې دا هر څه څنګه په یاد دي؟ کله چې زه تا وینم ما ته همداسې یوه پوښتنه را په یادېږي الپر جانه. تا څنګه د رواني برخې ټول درسونه لوستلي دي؟ د دې موضوع په اړه چې څومره معلومات هم دي ټول به لولې او زه درنه ټول ازموینه اخلم. جدي یم. دا څه مه کوه، زه ډېر کار لرم. کار دې پیل که. هغه هم 2 ساعته وروسته ټول نرسان زما کوټې کې راټول که. لږ تر لږه 20 دقیقې پیلې ته په تمه یم. اوف الپاره ته خو اوس په غوسه یې، خو وروسته به ته په خپله له مانه مننه وکړې. ته دې حالت ته وګوره خورې. په لاره کې چې روانې جیب نه موبایل هم نشي رایستلی. ټول خلک موږ ته ګوري. ته هم عجیبه خبرې کوې. په خدای ته دې یو ځل دې جامو ته وګوره. سمې جامې واغونده چې څوک درته ونه ګوري. په دې کې نو صدي خور جانې ملي بس کې هم ډېره ته ګوري. کرکه ترې لرم. د خدای په امان موږ نور ځو. خپه مخه شه. د خدای سمه ده ځئ. لږ پام کوئ. سمه ده. سلام، ودې رسوم؟ نه زه نه ځم، اړتیا نشته.
آی راځه نه دې خورم راځه مه ډارېږه بیا د هغه ملګري په ما بخیلي ونه کي نه نه هغه مې ملګرې نه ده همداسې ورسره ګرځه همداسې ورسره ګرځې څه دې کېږي